دغه ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده، خصوصا هغه ورونو له خویندو لپاره څوک په ایران کې ژوند کوي، هغې کورونو سره هلته اوسېږي. تاسو باور په خدای وکړئ دوستانو، د حالات ورځ تر بلې چې موږ تاسو میډیا ګورو، موږ تاسو تحلیلونه ګورو د خلکو، دا خبره سره نور هم مخته روانه ده. خصوصا هغه ورونه چې په ایران کې ژوند کوي، که چېرته تاسو سره وزارتونه نږدې وي، ریاستونه در څنګ کې نږدې وي، یا نور دولتي اماکن در څنګ کې نږدې وي، یا دولتي چارواکو کورونه در څنګ کې نږدې وي، دا ځای په ارامه پرېږدئ. بل طرف کډې وکړئ، او که زمینه درته مساعده وي یوې ورځې لپاره مو ګورئ، راشه خپل هېواد ته راشئ، یو دشته کې به واړو، یو خیمه به ووهو، یو مړۍ روزي الله تعالی رسي، د ورږې څوک نه مري، خو چې ستاسو سرونه محفوظ وي. دا دومره کلونه موږ تاسو جنګونه تېر کړل، راځئ چې لږ ارامه ژوند هم وکړو. ګاونډي لپاره بیا هم دعا کوو چې ته هغسې دښمن سره متقابل کې واقع دی، الله تعالی دې وکړي چې دی ته پې غالبه شي. او موږ که رښتیا خبرې د یو ګاونډ نه هم ښه ورځ نه ده لیدلې، خو بیا هم بددعا چاته نه کوو، د چا په مرګ باندې نه خوشحالېږو، زموږ په مرګ دې هم څوک نه خوشحالېږي. چې کوم امن او ثبات په افغانستان کې الحمدلله دی، د شپې سره ویده شو تر سهاره، ځان نه خبر نه یو، که مزلونه کو خبر نه یو چې لاره کې څوک شته که نسته. لله الحمد، الله دې نظره نه کړي. نو انشاءالله کار روزګار زمینه به هم الله مساعدوي او هر څه به الله برابر کړي. بیا هم هغه ورونه چې هلته کاریګر دي پراته دي، د مزدورۍ لپاره اوس چېرته مه ځئ. کیدای شي ډېر خلک داسې راشي تاسو ته وایي چې راځئ هلته کار دی، هغه ځای ته مو بوځي چې هلته بمبار شوی، هغه ځای کې تخریب شوی، انفجار شوي، هلته قسمه قسم کیمیاوي مواد دي. خدای مه کړه ستاسو په لاس ور وړلو باندې ستاسو صحت ته ضرر رسیږي، هغلته کیمیاوي مواد دي، هغلته اټومي مواد دي. خدای مه کړه آینده کې جنجال درته جوړ نه شي. دا ډېر د خطر څخه ډک کارونه دي، هغې ته مه ورځئ، خیر دی لږ ارام وکړئ. کارونه نور هم پیدا کېږي، خو بیا ژوند او صحت نه پیدا کېږي. سمه ده، ویډیو در سره خپره کړئ، زموږ او ستاسو وطن تاسو ته ښه راغلاست وایي، دروازې مو درته خلاصې دي، الله مو هر کله راوله. خپل وطن ګل وطن. السلام علیکم. ویډیو خو دې وکتله، نو زه د تا لپاره یوه خوشخبري لرم. خوشخبري دا ده، خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هېوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي، نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې، امریکا کې، استرالیا کې، په کاناډا کې، نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې. که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې. اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي. نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو. نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی. او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست یې، دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره، نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به. که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه، قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې، په ډېر زحمت، په ډېرو خواریو، الحمدلله پلس هغو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي، او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ، هغې سره اړیکه کې شئ، تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي، بلکې صفت نه څه چې حقایق در سره به شریک کړي. همدا اوس بسم الله که د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې، او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مه کړه شرمنده نه یې. موږ خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخته ځي. السلام علیکم.